السلام علیکم. نننۍ ویډیو کې موږ سره د پښتو مشهوره شاعره ناسته ده نور احساس. د هغې سره به موږ نن خبرې اترې کوو، خو اول به ترېنه یو ښایسته شانتې غزل اورو. ډېره زیاته مننه کوم، خوشحاله او بریالی اوسئ. غزل تاسو ته ډالۍ وایي ستا د خاموش نظر په دون کې تقدیر جوړ کړی، ستا د خاموش نظر په دون کې تقدیر جوړ کړی، یو مصور د زړه د وینو نه تصویر جوړ کړی. سحر ماښام پکې بلها مړی کیږي، سحر ماښام پکې بلها مړی کیږي، رقیب هندو راته د مینې نه کشمیر جوړ کړی. زلفې د یو دي خو نومونه یې جدا جدا دي، زلفې د یو دي خو نومونه یې جدا جدا دي، چا ترې سنبل چا ترې ماران چا ترې زنځیر جوړ کړی. مننه. د به حجره د به دیره د به جرګه لرله، د به حجره د به دیره د به جرګه لرله، محبت خوار کړو دا چې نن یې ترې فقیر جوړ کړی. په اوښکو کې وخاندل اوس کومه نامه ورکم، په اوښکو کې وخاندل اوس کومه نامه ورکم، شونډې خاندي او کاسو سترګو یې ویر جوړ کړی. مننه. د ځیګر خوږ او د احساس په درد غني یمه زه، د ځیګر خوږ او د احساس په درد غني یمه زه، زما جانان زما داسې ضمیر جوړ کړی. ډېره مننه نه. موږ ته د ټایم راکولو. اسد مناری جرنل سٹور ګرانو ګراکانو په اسد مناری سٹور کې تاسو کولای شئ چې اسد مهندی د لاسو او د ویختو د پاره خالص مهندی د هر قسم مضر کیمیکلز نه پاکه مهندی. که تاسو چرته مختلف مهندیان استعمالولو سره خپل لاس او خاص کر ویخته خراب کړی وي نو استعمال کئ اسد مهندی. اسد مهندی درکوي تاسو لاسو او ویختو لا داسې خپل والے چې هر څوک شي تاسو ته ګوتا پخله 100% قدرتی مهندی. اسد مهندی طریقه استعمال: اسد مهندی د لګولو نه یو غنټه مخکې تیار کړئ. پتا: اسد منیاری اینڈ جنرل سٹور، دورانی مارکیٹ، چمن روڈ، سرانان. موبائل نمبر 0301 37 57 020 او بل نمبر دے 0313 81 20 288.